چې د اخلاص سره وي رب العالمین معافي غواړم، بیا به نه کوم، بس زه معافي غواړم الله، بیا به نه کوم الله زه معافي غواړم. چې اخلاص سره دی اووې او ځان به لږ کم کې چې خدای دا ګناه زما ده، غلطي زما ده، الله ته ډېر لوی ذات دی، خدای ته ما هر وخت رانیولی شي، الله بخې که نه بخې ستا در مې نیولی دی، بخې که نه بخې ستا در مې نیولی دی. بس پی د زهرو نه پاک شو، هغه نیکي او منځونه دی د ګناه د زهرو نه څه شو؟ پاک شو. الله سوی توبو الی الله توبة نصوحا، اخلاص سره توبه وباسه، صفا پاکه توبه وباسه، داسې نه چې توبه د بدو چې څوک نه وي عمله په بدو. اخلاص سره توبه وباسه، زبردست توبه وباسه چې الله آینده به نه کوم. دې ته توبة نصوحا وایي. نو رب العالمین څه فرمایي؟ الله په قرآن شریف کې فرمایي عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ توبہ دے وباسلا گناہ بدتا معاف کی. تو سکے ورسر پیو سیکنڈ کی درتا معاف کی. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، گناہ بدتا معاف کی. یا رسم ربانا ذات تے خمونگ دا خدای دا رحم نصر دیر لری تختر. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، گناہ بدتا معاف کی. اور بیاسوئی بیاوی ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، گناہ میں در تمام کڑا او جنتون بدرکم چی پکی لاندے نہرون بیگی دا بم در گناہ معاف کم جنتون در در کم. نو جو زنب سباو کم صحابو زمانہ کی و صحابیو حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ مبارک لراغ یمان گناہ شوا. دا بعضی سیزونه الله په دغه زمانه کې د حضور پاک زمانه کې عملی تور کړی دي. دی ولی عملی تور کړی دي؟ هغه دا چې څوک د شریعت احکامات په مبالغه ور محمول نه کی، د شریعت د احکاماتو نه بل مقصد وانه لي، ورګه چې عملی تور پریکټیکلی تور عملی تور بعد شیدونه درته وخه. نو حضرت معاذ اسلمی رضی الله عنه راغ رسول الله مبارک تا، الله رسول ما گناہ کړی دی. رسول الله مبارک مخ دی خواړم، مطلب دا چې توبه به وباسي دی با دلته وتراتو شو. الله رسول ما ګناه کړی دا، په ما د خدای حکم جاری کا، دې ته توبه وای. ان ندم توبه چې سړی ستومانه چې توبه ده، لیکن اور سره سوي الله حکم قیامت کې نشم ټینګې دی، دلته جاری کا. رسول الله مبارک ته مخ دی بل طرف ته واړو، دې دل تراغه الله رسول تا ته ویم کنه ما دا ګناه کړی د غټه ګناه، مهرباني وکړه د خدای حکم جاری کا. بیا ته مخ واړو، مطلب دې کې دا چې خدای نیک بخت گواه در باندې نشتا. اوس قاضي لراله، قاضي خدای ته چل نشي خوله، زه توبه وباسه چې خدای دې معاف کی. خدای بیا هم ټینګ نشو، سلورم دراغه الله رسول ما ګناه کړی دا، د خدای حکم چالو کا پما وې څه ګناه دې کړی دا، یو خدای سره مې ګناه کړی. رسول الله مبارک بیا ما حدیث کې راځي ادرؤوا الحدود ما استطعتم، کوشش وکړئ چې بچ شي انسان. هغه حقونه چې د خدای دی د بنده نه ورته وایي چې نو مړه سي به دې ګوتې وروړي، نه صاحب سمه ګناه مې کړې ده، مړه سي ښکلول مولول او دا چل به دې کړي، الله رسوله هغه سمه مې کړې ده، مړه سي به دې دا چل کړي ده. الله رسوله چې څنګه خاوند د خپلې بیبي سره کم چل کوي هغه مې کړی دی. بس خبر اساس سرور د لفظان اقرار وکړو او د دې علاج د قیاو د کتابه موږ څنګه سارو واده شوی څنګه سارو بده بالکل د خدای حکم ته تابع ده. دلته به مال سزا ملو شي مړ بشم او آخرت کې مېرونه شي شیر ګران دی، دلته به تیر بشي. رسول الله مبارک صحابه ته دې بوزل ته سنگسار کی چې بوې ته دې کله سنگسارو په کانو باندې وشته دې غریب یو منډه والا. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خوال راغی، هغه سره یو د اوخ جامه وا، هغه جامه چته کړو دې پیو، هغه سره را پریوت او خیره وته لګوي نه پاتې عمر پریوتا رضی الله تعالی عنه. نو پلان کی وی تاریخ خدای داسې کی کته دا ګناه نه وکړي نن به زمونږ وجود د وینو شوی نه وي. دې غریب خو لاړه خپل حق چې کم حد دی د زنا او کم سزا ده هغه ورته ملو شوه. د زنا سزا ډېره خطرناکه ده او سخته ده، ولې جرم ډېر خطرناک دی، ډېر خطرناک دی. چې کوم انسان زنا وکړه جنې لاړه برباد شو شرمېده.
د جنې خاندانو شربت د جنې پلار ته خلک پیغور ورکي رور ته خلک پیغور ورکي بچو ته ورکي مړه ته خو زناکارې بچي تا مور خدا چل کوي دا غي خور څوک په نکاح نه علي دا غي لور څوک په نکاح نه علي پاک خلک ته ځان ساتي پاک د زناکارې خزینه نو زنا ډېر لوی جرم دی حقیقت خطرناک جرم دی سزا خطرناک دا سزاګانې څه لپاره دي چې دا شی څوک سبا نه کوي سزا چې هر قانون کې د جرم سزا شته که د جرم سزا دې چاله ور نه کړه نو بس بیا خو ټول خلک جرمونه کوي دا خو شریعت سزاګانې راوستې دي دا لاس باندې چې کله کینسر ولګي نو ډاکټر ورسره څه کوي وایي دا پرېږده ور لاس د انسان قیمتي شی دی پنځه ګوتې لري دې پې کار کوي وایي دا پرېږده خو دلته کې لاس به یو قربان شي خو باقي وجود به بچي دغه رنګ د جرایمو مسله ده یو کس جرم وکړه هغه ته به سزا میلو شي ده ته به سزا میلو شي خو باقي معاشره به بچ شي سبا به خلک سوچ کوي چې غلا نه کوم کرپشن نه کوم غلا نه کوم دوکه نه کوم سزا نشته که سزا راله قسم په الله هر څه به ټیک ټاکي لږونه تاسو نه ګورئ حکومت چې لږه سختۍ شروع کړي نیب شروع کی کرپشن شروع کی دا کرپشن کی رسم دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا خلق اویریگی سب ہماؤں نہیں سی دا خلق اویریگی سب ہما پا جیل کے وردن نہ کی دا خلق غوبلے جوڑی کی ولے ما خو غلا کرے دا سب ہماؤں نہیں سی مجرم لسزا زمون پا خو که مسلمان لگا سزا ورکی کنا پا جرم حالتا کہ امریکا و یورپ چغی وی اور مسلمان سزا ورکا وی دا ظلم دے دا ظلم دے په چین کې د کرپشن سزا مرګ دی مرګ د چین په قانون کې چې چا کرپشن کو د سرکار پیسې والا چین والا وسره څه کوي پاسات په پیغام کوي اولیه ختم دا ختم کا دا کینسر دی دا یو کرپټ افسر دی دا ملک چې دا ملک سبب بیا د ملک خزانه څوک نه لوټي چین کې دا سزا چې پلار به کرپشن وکړي حج کې یو سړی کرپشن پر اوس کال کړی دی په چین کې په حج کې حج مسله کې یو سړی کرپشن کړی دی مړی که سزای موت پانسی ولا ورکړه نو که د چین قانون دا دی د هندوستان قانون دا دی د فرانس قانون دا دی نو هغې ته اسم نشته خو که شریعت یو سزا تجویز کړه د یو جرم دپاره نو دا ظلم دی وایي بهر کې زمانونو بې د سزا نه کار نه کېږي چې ماشوم ته پته وي چې که دا غلطي کوم دا پلار مې وایي دی به د جرم نه ځان ساتي او چې کله ماشوم ته پته ولګېده چې زه که هر څه کومه نو پلار ماله سزا نه راکوي نو ماشومانو جرم به ختم نه کړي نو چې کله رسول الله مبارک ته صحابه رالل وایي څه چلم وکړه معاذ سره وایي صاحب بس د الله حکم به جاري کړه د الله رسوله هغه حضرت عمر ورته لږه خیره وکړه ولی عمره وی مال مخل راغی او ما په یو اوخ جامه او پاغي می وشته وینه را پریوته نو خیره وکړه وی عمره خده و نکړل اوهو عمره خده و نکړل قسم په الله د ماعز داسې توبه استوا دا الله په دربار کې کله د توبه د ټوله مدینه په خلکو تقسیم شي د ټولو ګناهونه به خدای معاف کړي داسې توبه استوا توبه سره الله بادشاہ دی دغه یو ګناه ده نو شو گواه در باندې نشته فورا الله ته سر به سجود شه یا الله زما توبه ما معاف کا بیا به نه کوم ته ګور الله معاف کوي که نه معاف کوي خدا شیخ ممکن نشته کنه دا خو صحابه وکړه دا خو هغه پاک نفسونه و چې د رسول الله مبارک سترګې پې لګېدلې وې هغه بله چې کومې بیبي سره د هغې توبې ته اوس وګوره هغه چې کومې بیبي د معاذ رضی الله عنه سره بدنامه وه هغه راله پیغمبر مبارک له وی د الله رسوله وی زه هغه ښځه یم چې زه هغه معاذ اسلامي سره ګناه کې زه شریک یم په ما هم د خدای حکم جاري که ښځه اوس ګواه پې نشته اسم نشتا خوراله یریږي د خدای نه په ما د خدای حکم جاری کا دغه وخت کې د هغې په ګېډه ماشوم وی دې وخت کې تاله موږ سزا نشو درکولی چې ستا دا ماشوم کله وشي بیا راځه لاړه چې ماشوم پیدا شو راغی وی دا راله وی دا الله رسوله زما هغه ماشوم پیدا شو الله د خاطره ما باندې د خدای حکم جاری کا ما جرم کړی دی وی دې وخت کې دا ماشوم ستا پایو ته محتاج دی چې کله دا ماشوم د تینه پرې شي او لوی شي او بیا ډوډۍ خوري بیا راشه یا خدای صحابه داسې قوم دی
صحابو کې د خدای یره دومره پرته ده د آخرت یره دومره پرته ده چې 2 کاله خوشه وشو ماشوم یې غیږ کې نیولې را روان کړی دی ډوډۍ ولا لاس کې ور کړی ده او د دواړو جهانو سردار لراغې وی الله رسوله زما ماشوم ما د دینه پرې کړی دی یو ګوره که نه ما ته اجت نشته دی ډوډۍ په خپله خوري نمونه راوړه نمونه په خپل نقشه ورته جوړئ دا د ډوډۍ په خپله خوري ما ته ضرورت نشته او مهرباني وکړه په ما د خدای حکم جاري کا وی ښه دا ماشوم بل چاله ورکړې هغه یې تربیت کړي چې په دې د خدای حکم جاري دې ته توبه وایي موږ توبې وباسو دروازې 15,000 توبې وباسو 15,000 ګناهونه کوو دلته توبه هلته ګناه دلته توبه هلته ګناه دلته توبه هلته ګناه دا خو خدای پورې ټوکې ټقالې توبه وباسا سمه توبه وباسا په سچه توبه وباسا داسې توبه وباسا مالک ابن دینار دی یا سفیان ثوری دی وخت کې مې سړی هیر شو په طواف کې تاویږي او سړی تاویږي طواف کې دیم کوي هغه سړی وی لبیک اللهم لبیک یو هغه لبیک دی چې دا کوم وخت سړی د عمرې نیت وکړي یا د حج نیت وکړي او لبیک وایي دغه لبیک خو چې سړی حجر اسود ته مخامخ شي د عمرې لبیک بیا بند شي بیا به لبیک نه وي او د حج لبیک چې حج احرام دی وتړو لبیک دی شروع کو نو چې غټ شیطان ورته دا پښتانه وایي جمره عقبه چې هغه ولي نو دغه لبیک بند شي هغه خو جدا لبیک او یو اسې سړی ذکر کوي د ذکر په بنیاد وی لبیک الله تا ته حاضر لبیک اللهم لبیک یا الله د ستا په در کې حاضر نو دا د ذکر په بنیاد کې سړی وي چې دا یو ذکر دی او الله ته خپله حاضري لګول دي دا هر وخت ویلی شي نو دی لګیا دی طواف کې تاویږي لبیک لبیک اللهم لبیک نو دا چې کوم بزرګ ور سره تاویږي دا د کشف خاوند دی دی یو اواز اوري د بارن آواز لا 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 تقبل لبیک ستا دا لبیک نه قبلیږي لا لبیک مه وایه نه قبلیږي مه وایه دی لګیا دی لبیک وایي او هغه دی آواز راځي لا نه قبلیږي نو دا بزرګ ورته وایي یا لکه وی ته دا آواز اوري چې تا ته وی لا نه قبلیږي وی او وی کله داسې وی دا خو زه کلونو شو چې د لګیم د آواز راته کېږي نو بیا څه سره پاره دا لبیک وی مونږ خو په دې وجه عبادت کوو چې دا به خدای قبول کړي نو چې تا ته بار بار دا آواز راځي چې لا نه قبلوم نه قبلوم نه قبلوم او نه قبلیږي نو اسې ستړی کې ځانه ورته څه وایي وی قبلول او نه قبلول زما کار نه دی د چا کار دی الله زما کار دغه دی چې دا زه کوم او ما خو ډېره لوی جرم کړی دی ګناه مې کړې ده نو ما وی چې دا بیت الله د خدای در دی دلته به لاړ شم نو معافي به وغواړم خدای به مې معاف کړي زه خو دلته راغلم الله ته تاویږم چې ما به معاف کړي او دلته نه قبلی نو ما ته بل در وښایه چې هلته لاړ شم پرېږدم خو نه واپس کېږم نه پرېږدم نه بل در ته ما ته وښایه مولانا صاحب چې هلته لاړ شم ما خو دغه در ولید د لرې ځای نه رالم او دلته تاویږم چې الله معاف کا معاف کا لبیک خدای تا ته حاضر ولاړ یم خدای چې څه کوې وکړه ما سره ستا عبادت ته حاضر ولاړ یم قبول کا اوس وایي نه قبلم بل در وښایه چې لاړ شم خو پرېږدم نه ځم خامخا الله معافي ته خامخا غواړم چې دا ټکې وې بیا چې دوی لبیک 2 ځله آواز راته لبیک لبیک بیا به فرشته ورسره لګیا وه لبیک لبیک باز 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 ساړه قبول شو تا ابزان مایوسه نه که دا الله نه مایوسي دې ونه کړله انه لا یأس من روح الله الا القوم دا خدای د رحمت د چې څوک ځان مایوس کوي دا ظالم دی که مونږ ډېر هم ګناهګار یو خو مونږ به د الله د رحم نه ځان نه مایوسه کوو مونږ خو محتاج یو که نه الله ته الله خو مونږ ته محتاج نه دی مونږ دا ایمان لرو چې مونږ څه غواړو الله راکولی شي ختمېدو والا نه دی او مونږ دا غواړو چې الله ته پې خوشحالېږم په غوښتو باندې او الله بل در نشته که قبلی که نه قبلی زه درته چغې وایم